بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما خوږو کتونکو اوریدونکو. نن در سره د ضلع بونیر علاقې سلرزي د بازرګي کلي د سحر یو څو لمحې یو څو ښایستونه شریکوم. د ټولو نه مخکې خو تاسو وګورئ د الله پاک قدرت، لوی اسمان څومره ښکلی څومره ښایسته، او بیا د اسمان په لمن کې دغه غرونه، دغه ښکلاګانې، دغه رنګینۍ، دغه ښایستونه، او په سحر کې بیا د نور دغه پلوشې او د دغې پلوشو د سیوري د لاندې بیا د مختلفو مرغو ښکلي سندریز اوازونه. کتونکو ما وی لږ به قدم وهنه وکړم او تاسو سره به د سحر دغه ښکلاګانې را شریکې کړم. کتونکو د جوار خو به تاسو ټول پیژنئ که نه، په دې کې څه جوار لوی دي، د دې جمعې کې د تربیت ډېر ښه شوی دی، او څه پکې کچ کچ ماشومان دي. الله دې د کابله رالوی کړي. څو ورځې پس به چې دی نو دلته بیا بنډارې کېږي، تراړې به کېږي که نه. کتونکو ښایستونه څومره ډېر دي، ښکلاګانې څومره سیوا دي، ډېر چاپېره چې څومره نظر مونږه د دنیا په دې ښایستونو باندې ګرځو. دا ټول د رب جل جلاله تخلیق دی، دا د هغه کائنات دی او دا د دې انسان دپاره پیدا کړي. زه به یو تپوس بل کوم ورګړم، بیا خو مې دا بانګي ولیدو. هلکه څه کې ته دلته څه کې؟ او خپله ملګري دی ګوري. هلکه دا خو بانګي نه دی، دا خو چرګه ده. یلکه پارسس کې ملاوټ دی، خیال دې دی. ورګه د خپلې خبرې له بیا راځم، خو دا موقع را نځي ای د چرګه مې ولیده، وایي چرګه د چرګو سره لاړه پنډخار ته او رابه شي ماښام ته. وای چرګه د بچو سره دي د رزق په هیله راغلي. زموار کسای دی بانګي دا دی اوس بانګي. یلکه دقه دی سره د چرګو راوتی دی. ګوره چې د ده څه ارادې دي بهر کې چې کله راوتي دي، دا دي ډېر شی دي د خیره سره. وای خبره مې دا کوله. ستاسو نه یو پوښتنه کوم، دلته یو بوټی ډېر عام شوی دی په قبرستان کې ډېر زیات وي، دا سپین ګلی دی کچغونته. دا راته ووایي چې دې ته څه نوم وایي؟ د دې فایدې خو د هر یو څیز وي، خو تاسو یې راته د دې هغه فایدې ووایي، نقصانات به هم وي شاید، وایي چې لږ الرجي انسان ته کوي که نه. دا یو دا بوټی دی، دا په 1 نمبر کې راولو چې تاسو ته زه بیا ویم چې دا 1 نمبر دی، تاسو په کمنټس کې بیا وایي چې د 1 نمبر دا نوم دی که نه. دا سپین ګلی دی، دا نږدې نوی نه. 2 نمبر دا یې د کور په شان پلنه پاڼې ده. مالې په دې وخت کې نوم نه راځي، دې ته څه نوم وایي او د دې هم فایدې یا څه نقصانات وي هغه را سره هم شریک کړئ. ښه کتونکو دغه مخامخ غرونه یې نه، په دې کې تاسو به یې نه که نه هغه درنګونه کارول شوي دي. نو الله دې وکړي چې دا درنګونه د دې علاقې دي، نو چې دې ته خپله ګټه میلاویږي، او بیا چې چېرته یې وړي د هغو په ګټه هم خوشحالېږو، خو زمونږ ګټه پکې هم اول ده. ښه کتونکو دا کیمره داسې ګرځومه، تاسو د اسمان دغه لمنې، دغه وریځې، دغه ښکلاګانې یې نه کورونه کې څوک نه ښکاري، نو ځکه مې کیمره داسې راوسته او د دې شاته دا لوی شملور علم تاسو وینئ چې دا د ضلع بونیر په جنګلو ده. سحر دی په دې هر یو بوټي باندې، په هر یو ځای باندې د نور هغه پلوشې لګي، تاسو به د هغې نه خوندونه اخلئ، څومره ښکلي ښکاري. د اسمان کې دغه وریځې که نه، د اسمان نه وایي دا ښکته وي، خو موږ وایو چې په اسمان کې وریځ ده که نه. څومره خوند کوي، څومره ښایسته ښکاري، څومره د ښکلاګانو هغه مجموعه ده. کتونکو د ما د دې خبرې مطلب اوس به دا شي چې مونږه د رب کائنات په هر حال ځکه شکر وباسو چې دا ښایستونه دي، څونه ښکلاګانې دي، دا موږ د بلکل فری میلاو شوي. لکه فری دا که نه چې مطلب دغه ونې راختلي دي، دغه ښکلاګانې دي، دغه غرونه دي، د دې شکر پکار دی. ګوره یو شکر په دې باندې مونږ وباسو چې دا ښکلاګانې مونږ ولیدې، یو شکر په دې وباسو چې دا ښکلاګانې مونږ په څه ولیدې، دا مونږ په سترګو ولیدې، نو په سترګو به شکر وباسو. دغه شان د دې نه علاوه مونږه چې یو څیز خورو څکو، نو په هغې باندې به هم شکر وباسو چې یا الله دا تا مونږ له لکه رزق راکړو او دا ډېر زیات خوږ و، نو په دې به هم شکر وباسو. بیا چې دا مونږ په څه محسوس کړو په هغې به شکر وباسو. نو کتونکو دا هر یو قدم، هر یو ځای، هره لمحه او هر وخت الله پاک راکړی شوی زمونږ دپاره یو نعمت دی، رحمت دی، زمونږ دپاره یو انعام دی. په هر حال په هره لمحه کې به د خپلې برخې کار کوو، ځان لپاره هم، د دې ملک لپاره هم، د دې وطن لپاره هم، د دې ښکلاګانو لپاره هم. پکار ده چې څومره هم زمونږ د برخې کار دی چې مونږ هغه کار وکاروو، هغه که د لارې کوڅې په حواله وي، هغه د دې ښایستونو په حواله باندې، هغه که د هر څیز په حواله وي چې څومره هم زمونږ د برخې کار وي چې مونږ وکاروو او مونږ استعمال کړو. کتونکو د نور دغه ښکلې پلوشې دغه بیا چې په دې بوټو باندې لګي، په دې ښایستونو باندې لګي، نو د دې ښایستونه
یو په دوه باندې شي. کتونکو ډېر ښکلی موسم دی، ډېر ښکلی ماحول دی. په دې سهار کې خو په یقین په الله پاک باندې وکړئ چې سهار دا لمونځ وکړي او بیا پسې تلاوت وکړي. لږه قدم وهنه اوس د قدم وهنه ورې نه کوم، قدم وهنه خو داسې نه خو لږه تیزه خو بس د ویډیو لپاره لږ که نه. نو زه دا وایم چې بیا دا حسندریز اوازونه خواږه واورئ که نه، او په دې دغه کې داسې پې ابله وګرځئ که نه، بیا خاص ده سهار ده. نو زه یم که نه دا زړه ته ډېر سکون ورکوي او رب تعالی ډېر زیات خوشحالېږي چې بیا په دې هر څه باندې ته د رب شکر وباسې. کتونکو دا ښکلاګانې سره بیخي ما را شریکې کړي او بیا هم دغه کیمره ګرځوم، تاسو وګورئ ګیر چاپېره څومره ښکلاګانې دي. خبره هم دغه یوه ده چې راځئ د دې ملک د دې خاورې د دې ښایستونو نور هم د دې چې کوم دی نو د خپل طرف نه ابیاري وکړو. د دې دپاره موږ په عملي توګه باندې کوششونه وکړو، کوم ځای کې کمی دی هغه کمی د پوره کولو کوشش وکړو. ټیک ده که نه. نو کتونکو زه باوري یم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي او د دغې بوټو نومونه به راته هم ووایئ او دا به راته هم ووایئ چې څنګه تاسو سحر وختي پاسئ او د لمونځ اودس نه وروسته بیا قدم وهنه مطلب کوئ او که نه کوئ. نو اجازت به غواړم سره د دې چرګان دا دي چې کوم دی نو دې غاړې ته هم راغلي دي، دا پکې لږ ریکارډ کومه. بیا دا دوه ونې په دې ځای کې ولاړې دي، دا څومره خوند کوي. هلکه چرګانو ګوره یو کره چرګان دي. دا ونې څومره ښکلې ولاړې دي، څومره ښایستونه، څومره ښکلاګانې زموږ په دې وطن کې دي. زه به بیخي ستاسو نه اجازت الم د دغې لنډو اوږدو ګډو وډو خبرو سره د ښکلو ښایستونو تاسو وګورئ که نه، تاسو وګورئ د اسمان د لمن ته وګورئ او د ښکلاګانو ته وګورئ. په رب تعالی یقین وکوئ. په بهر ملک کې دا خلک مصنوعي ګوري، دا ګوري دا غرونه یا دا بوټي موټي کرلي. دلته قدرتي د رب تعالی قدرت څومره لوی، څومره ښکلی، څومره غټ دی. نو کتونکو زه به اجازت غواړم، خوشحاله راته اوسئ، آباد راته اوسئ سره د دې ښکلو جوارو د اسمان د دې ښکلو د وریځو په هیله چې دا نور هم ښکلی شوی. اجازت غواړم د لوی الله په امان. بانګې به کې بانګ وي.